الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د قرآن کریم په اعجاز باندې غږېدلی وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت هم ورباندې ثابتاوه، یعنې موږ د هغه د رسالت په اثبات کې غږېدلو. اوس دلته یو څه تفصیل له موږ او تاسې چې پاته سوی و، تفصیلات خو بیخي ډېر دي، خو هغه کوم چې ضرور و د هغه په ارتباط باندې به نن موږ او تاسې یو څه خبره وکړو. علامه سیوطي رحمه الله په خصائص کبرا کې د بیهقي په حواله باندې یو بیان و واقعه دا را نقل کړې ده. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قرآن کریم راغی، نو دوی به د قرآن کریم د امحا او له منځه وړلو لپاره د مکې مکرمې دغه کفارو او مشرکینو مختلفې دسیسې جوړولې او غوښتل به یې چې د قرآن کریم له احواله ځان خبر کړي او تجسس او پلټنې به یې کولې. نو په دې کې یوه شپه د قریشو درې سرداران چې یو ابو جهل یا عمر ابن هشام مخزومي نومېده، بل ابو سفیان چې صخر ابن حرب نومېده، بیا وروسته فتح مکه کې مسلمان سو، د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه پلارو، او دغه رنګه اخنس بن شریق. دغه درې سرداران د قریشو دغه دریو سرو سره ماخوستن کې یوه شپه دا فکر پیدا سو چې راځئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خو هغه کوم الفاظ د قرآن کریم چې دي چې هغه دی ادعا کوي چې دا موږ ته د خدای جل جلاله له لورې راغلی دي، دی خو دا تلاوت کوي د شپې په مخه او دا وظیفه بولي او دا تلاوت بولي، دا برکت بولي. نو هر یو سره دا فکر پیدا سو چې ماخوستن به زه ورځمه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیواله شاته به کینم او هلته به دغه د قرآن کریم الفاظ اورمه او په دې کې به سوچ وهم چې څه جینې جوړیږي. نو ابو جهل له خپله کوره راووت، ابو سفیان صخر بن حرب دا له خپله کوره راووت، دغه رنګه اخنس بن شریق دا له خپله کوره راووت. ماخوستن ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استوګنځي خواته ورغلو، نو دی یو د بل له حاله نه دی خبر، یو له یوې خوا د دیوال خواته ناست ده غوږ یې نیولی، بل له بلې خوا د دیوال خواته ناست ده غوږ یې نیولی، او بل له بلې خوا د دیوال شاته ناست ده غوږ یې نیولی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم شروع کړی او تلاوت کوي، تلاوت روان ده، دوی غوږ ورته نیولی ده. بالاخره دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت چې کوم ده دا په دوی باندې دومره مؤثر او اغیزمن تمام سو چې دوی پکې مستغرق سو، پکې حیران سو او غوږ یې پسې ورته ونیو، ورته خمار سو. بالاخره ورباندې سبا سو، تر سهاره پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت ته ناست او غوږ یې ورته نیوله. نو ګیس یې هر یو روان سو چې ګوري په لاره کې په دا لاره کې سره یو ځای سو، هر یو دا بل ولید او ګمان یې ورباندې وکړو او ورته ویلي چې تا لکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ نیولی وم. نو دلته یو بل سره ملامت کړو او یو بل ته یې وویلي چې دا خراب حرکت دا مو ولې وکړو، او بل دا سره وویلي چې په دې کې دي هېڅوک هم بل وخت دغسې نه کوي، موږ او تاسې به له دې ایسته دا قانون یې، دا به م وعده یې چې څوک به نه راځو، رسول الله ته به غوږ نه نیسو او د شپې به نه راځو.
ځکه چې عرب عوام سي کوم دي چې د موږ او تاسې دا حرکت باندې خبر سي نو دوی به ټول مسلمانان سي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایمان راوړي. نو دا خبرې سره وکړې، وعده یې وکړه، د هغه بعد بیا ټول خپلو کورونو ته ولاړو. نو وعده خو یې وکړه چې بیا به نه راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به غوږ نه نیسي. دلته چې سبا سو نو دلته خو دوی کورو ته ولاړو، ماخوستن چې سو بیا د هر یو په زړونو کې د خدای جل جلاله د کلام تلوسه او اشتیاق پیدا سو او لیوالتیا ورسره پیدا سوه. هر یو ماخوستن بیا له کوره راووت او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم اورېدو ته راغلو. بیا هر یو په خپل ځای کې ورته ناست ده، تمامه شپه رسول الله قرآن کریم تلاوت کوي او دوی غوږ ورته نیولی ده. تمامه شپه ورباندې تېره سوه. کله چې سبا سو نو دوی بیرته خپلو کورو ته روان سو. بیا چې سره ولیدل بیا یو بل ملامت کړو او د دې کار په پرېښودو باندې اتفاق سره وکړو. بیا چې ولاړو، درېیمه شپه چې بیا راغله د قرآن کریم هغه سلاست و خوږوالی، هغه عجیب او خوندور الفاظ دا د هر یو په دا زړه کې سره راپورته سو. بیا مجبور سو درېیمه شپه بیا رالو، ټوله شپه یې تېره کړه. کله چې بیا سره روان سو، په سهار کې بیا په خپل منځ کې یو بل ته په مخه سره ورغلو. نو له دارې وارې قسم سره وکړو چې بیا به موږ او تاسې بله شپه دلته نه راځو. نو څلورمه شپه چې سوه، دوی اتې هغه خپل قسم کړی و، دوی اتې بیا رانغلو. نو کله چې سبا سو، تمامه شپه اخنس بن شریق تمامه شپه د قرآن کریم په لیوالتیا باندې تېره کړه، په ویښه باندې. نو وایي خپل ګیز یې خپله لکڼه راواخیسته، ابو سفیان ته تر ټولو مخکې راغی او ورته ویل چې ای ابو سفیانه، د دې کار په باره کې د تا څه فکر ده؟ ته څه ګمان لرې؟ دا قرآن کریم خو ما ته ډېر خوند راکو. نو دلته ابو سفیان په ډېر احتیاط سره د قرآن کریم د حقانیت اقرار ورته وکړو او ورته ویل چې دا په دې کې شک نسته چې دا قرآن کریم په حقه ده. نو اخنس ورته وویل وای په خدای قسم ده، د ما هم دغه رایه ده، زه د قرآن کریم په حقانیت باندې اقرار لرم. د هغه بعده بیا را روان سو، ابو جهل ته راغی. د هغه چې یې پوښتنه وکړه چې ای ابو جهله، ته په باره د قرآن کریم کې څه تا خو دا 3 شپې مخکې قرآن کریم واورېدو، څه خیال لرې د قرآن کریم د حقانیت په باره کې؟ نو ابو جهل په جواب کې ورته ویلې وایي د موږ او د عبد مناف د خاندان ترمنځ همیشه دا سیالي روانه یي. د عبد مناف خاندان چې ده، چې له موږ چې کله کله په مشرتوب کې او په سرداري کې مخکې کېدل غواړي، نو موږ یې په مقابله باندې لاس پورې کوو، او کله کله چې په قوم باندې د اثر او د رسوخ غورځولو لپاره دوی پیش قدمی کوي او صدقات ورکوي، خلکو ته تحفې ورکوي، سخاوت ورکوي، مړیګانې ورکوي، نو موږ هم ترې هغه ځان پسې مخته کوو او ترې هغه ځان مخته کړی هم ده. اوس دغه دې درجې ته رسېدلی یو، ابو جهل ورته وویلې چې ټول عرب خلک د موږ او د دوی په یو شان باندې احترام کوي. اوس په دې دوران کې د عبد مناف خاندان دا راپورته سو او دا ادعا یې وکړه چې په مخ کې یو پیغمبر الله جل جلاله رالیږلی ده، هغه باندې د خدای پاک له طرفه وحی راځي. نو اوس دا خبره موږ څرنګه ورسره ومنو؟ هېڅ امکان نه لري چې موږ یې ومنو. نو دا نه منو او هېڅکله به موږ ایمان نه پرې راوړو. نو ګوره، د قرآن کریم د اعجاز په باره کې د قرآن کریم دښمنانو هم اقرار وکړو. دغه د اخنس بن شریق، دغه د ابو سفیان چې په هغه وخت کې ایمان نه و راوړی، هغه نظر ابن حارث چې پرون موږ او تاسې په درس کې وویل، قرآن کریم باندې اقرار وکړو. دا داسې کتاب ده چې دښمن په خپله باندې په دې باندې مجبوروي چې د ده په حقانیت باندې اقرار وکړي. نو دا د نبي علیه السلام ډېره لو معجزه وه. بل د قرآن کریم اعجاز دا ده چې هغه واقعي چې له قرآن کریم وروسته راځي، قرآن کریم کې چې کومه اشاره ورته سوې ده هغه بیا رښتیا شوې. مثلا
قرآن کریم په هغه وخت کې دا خبره کړې وه، الله جل جلاله په قرآن کریم کې لیکلي وو چې د روم او د فارس د امپراتوریو چې کله مقابله سره راشي نو رومیان به څه وړ کېږي، دا به مغلوب کېږي. غلبت الروم، رومیان به پې مغلوب کېږي، فارسیان به پې غالب کېږي. او بیا یې ورته ویلي و چې وروسته له غلبې د فارسیانو به بیا وروسته رومیان پې باندې غالب کېږي او فارس به لاندې کوي. نو کله چې د مکې سردارانو دا آیت شریف واورېدو له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې نو له هغه سره یې شرط کېښو او ورته ویلې چې راځئ چې شرط سره کېږدو که دا خبره رښتیا سوه. بیا کله چې دغه خبره رښتیا سوه چې اول د رومیانو او د فارسیانو په جنګ کې کله اول فارسیان پې غالب سو، وروسته بیا رومیان پې غالب سو. څه وخت بعد 10 کاله لا نه و تېر سي، بیرته رومیان ورباندې غالب سو او فارسیان یې وځپل. نو بیا هغه شرط ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جنې وګاټو او هغه د قریشو سردارانو هغه د شرط پیسې او هغه مال دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکاوه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه هغه مال قبول نه کړو چې دا د شرط لکه یو قسم قمار غوندې شی و، یو د شرط مال و، ځکه یې ورته ویل چې دا نه کوو. نو ګورئ د قرآن کریم د اعجاز یوه وجه دا هم سوه. بله وجه د قرآن کریم د اعجاز دا وه چې قرآن کریم کې د پخوانیو امتونو هغه قصې او بیانونه د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام، د بني اسرائیلو، د یعقوب علیه السلام، د یوسف علیه السلام او د ذوالقرنین هغه بیانونه او د اصحاب کهف او د اصحاب رقیم واقعاتو او د یحیی او د زکریا علیه السلام او د یونس علیه السلام او د نورو پیغمبرانو بیانونه دا په داسې انداز کې سوي وو چې د خدای پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر 40 کلو پورې نه په کومه مدرسه کې کېنوست او نه کوم مکتب ته ولاړ، نه کوم استاد ته د تعلم لپاره ځنګنونه مات کړو او نه چا دی په سبق باندې ولید، مګر هغه واقعات به یې داسې یو بیاناوه لکه داسې ورې ورته ولاړې. دا یې بل اعجاز. خو دلته اوس موږ څه ووایو د قرآن کریم خو دومره د اعجاز وجې دي چې په دې کې مفسرینو بیخي ډېرې وجې د قرآن کریم د اعجاز لپاره دا را نقل کړي دي. اوس دلته مختلفو علماو مختلف کتابونه پې لیکلي د قرآن کریم په اعجاز باندې. په 3 هجري پیړۍ کې د 300 کال د 300 هجري کال په مربوطاتو کې د جاحظ په نامه باندې د علم معانی او د علم بلاغت او د بدیع او د بیان یو امام د جاحظ یې بولي. هغه په خپله د قرآن کریم په ارتباط باندې یو کتاب لیکلی ده، مستقل کتاب یې لیکلی ده چې هغه نظم القرآن په نامه باندې یو کتاب ده. مقصد مؤرخین او علما محققین یې اوس هم ګوري او مطالعې ځینې کوي. بیا د دې په باره کې ابو عبدالله واسطي د واسط د ښار اوسېدونکی د اعجاز القرآن په نوم باندې هغه هم یو غټ کتاب لیکلی ده. نو دا هم د قرآن کریم اعجاز یې پکې بیان کړی ده، بسته کتاب ده. دغه رنګه ابن عیسی رباني د اعجاز القرآن په نوم باندې یوه وړه رساله لیکلې. همدارنګه قاضي ابوبکر باقلاني د 5مې پیړۍ په اوائلو کې د اعجاز القرآن په نوم باندې مفصل او مبسوط او محقق کتاب لیکلی ده. دغه رنګه علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله تعالی علیه په اتقان او دغه رنګه په خصایص کبرا کې، دغه رنګه امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې، همدارنګه قاضي عیاض په الشفا په نامه باندې هغه کتاب کې ډېر په تفصیل سره د قرآن کریم د اعجاز دا مضمون دا لیکلی. او دغه رنګه په دغه وروستیو کې مصطفی صادق رافعي رحمت الله تعالی علیه د اعجاز القرآن په نوم باندې یو کتاب لیکلی. او دغه رنګه سید رشید رضا مصري د الوحی المحمدي په نوم باندې مستقل جامع او تفصیلي کتاب لیکلی ده. او په دې ارتباط باندې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د اعجاز القرآن په نوم باندې یوه رساله لیکلي. نو دغه مختلف کتابونه دغو علماو
د قرآن کریم د اعجاز په ارتباط باندې لیکلی دي چې موږ که هر څومره ډېر پکې وغږېږو د قرآن کریم اعجاز او د ده بلاغت و فصاحت دا نه تمامیږي. اسرار البلاغه او متول او دغه رنګه مختصر او همدارنګه تلخیص المفتاح همدغه رنګه مفتاح للسکاکي او مختلف کتابونه د قرآن کریم د زیوراتو او د ښکلاو او د بهتریو په تحقیقاتو ډک دي. متول یو کتاب د علمای په د آخري د فنونو په آخري کې علمای کرام دیني علما دا د عمر د هغه تدرس او د تعلم د عمر په آخري مربوطاتو کې دغه کتاب وایي له استاذه چې او له داسې ماضي استاذه یې هم نه وایي ځکه چې هغه یې بیا سم نشي ورته ویلی ښه تکړه عالم چې په هغه باندې متول وایي او د هغو په ارتباط لیکل سوی دی. وایي قرآن کریم ته خطاب ده. یو شاعر ویلی دی وایي قدر زلفی تو بدانند کسانی که نیکو کرده باشند عبارات متول تحقیق. وایي ای قرآن کریمه د تا د زلفو قدر هغه څوک پیژني چې په نیکه توګه او په ښه توګه باندې د متول عبارتونه تحقیق کړي. نو اوس ګورئ دغه موضوع د قرآن کریم د اعجاز دا تر دغه جې پورې بس ده. اوس دا خبره چې الله جل جلاله مسلمانانو ته کوم زیری ورکوي خبرې خو ډېرې وسوې. متقین مسلمانان بیان سو، کافران بیان سو، الله جل جلاله بیان کړو. منافقین یې په 14 آیتونو کې معرفي کړو، خدای جل جلاله بیان کړو. هغه نه وروسته یې ټولو ته د خدای جل جلاله د عبادت بلنه ورکړه. له هغه نه وروسته یې یو اختار منافقینو او کافرانو ته ورکړو چې که چیرې دا قرآن کریم د خدای پاک له طرفه نه وي نو خو تاسې خو هم بیا دغسې یو صورت جوړ کړئ که نه په مثل د دې قرآن کریم په فصاحت و په بلاغت کې. نو دلته توحید د الله جل جلاله هم په یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي کې بیان سو او د رسول صلی الله علیه وسلم رسالت چې ده دا بیا په چشي کې بیان سو په وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کې. نو د دې ټولو خبرو چې دا معلومه سوه چې قرآن کریم هغه معجزه ده چې د چا په وس کې نسته چې دغسې رقم کلام دا راوړي. معلومه ده چې دا د الله جل جلاله کلام ده. اوس الله جل جلاله مؤمنانو او صالحانو ته یو زیری ورکوي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. وبشر الذين او تجيري ورکه ای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم الذين هغو کسانو ته آمنو چې دوی ایمان راوړی ده وعملوا الصالحات او دوی عمل وکړو د نیکیو په چی شي سره زیری ورکه ان لهم جنات یعنی بان په دې سره لهم جنات چې د دوی دپاره جنتونه دي تجري چې جاري به وي من تحتها الانهار لاندې تر دې جنتونو نهرونه او بیالې به روانې وي. انهار خو جمع دي نهر ده، نهر بیالې ته ویل کېږي. بیالې به روانې وي، بیالې جمع ذکر کړي دي دې لپاره چې دا نهر به یو نهر نه وي، دا ویالې به یوه ویاله نه وي بلکې څه شی به وي دا به د اوبو به جلا ویاله روانه وي، د شیدو به جلا ویاله روانه وي او د شهدو به جلا ویاله روانه وي او د شرابو به جلا ویاله روانه. 4 ویالې به روانې وي، هره یوه کې چې د تا خوښه وه ته به یې څښې. که د شراب څښل د جنت شراب دی، پاک او مهذب شراب دی، دا به څښې. او که د شیدې څښلې د جنت شیدې دي، دا دلته د غواګانو او د میښو او د میږو شیدې نه دي بلکې د جنت شیدې دي او د جنت د شیدو به څنګه خوندي دا به څښې، دا د تا لپاره اماده دي.
او که د اوبه څښلی دا داسې اوبه دي لکه دا دلته داسې اوبه نه دي بلکې د جنت خاصې مخصوصې اوبه دي ډېرې خوندورې اوبه دي او که د شات څښل دا رقم شات او دا رقم عسل موجود دی چې داسې عسل نه دي لکه دا په دنیا کې چې کوم عسل دی د جنت شات دی د جنت عسل دی او د جنت خوند ده نو ان لهم جنات په دې سره زیری ورکه چې بېشکه د دوی دپاره جنتونه دي تجري چې جاري به وي من تحت اشجارها الانهار بعضې مفسرینو اشجار مضاف ورسره ایښی ده من تحت اشجارها لاندې تر دغه ونو د دې څه شي د دې جنتونو الانهارو نهرونه به روان وي 4 ویالې به روانې وي ویاله د شاتو ویاله د شرابو او ویاله د اوبو او ویاله د شیدو دا به روانه کلما هر هغه وخت رزقو چې ورکړل سي من حاله د جنتو چې من ثمرتین له میوو چې رزقا روزي جنتیانو ته قالو نو دوی به ووایي هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه روزي ده دا هغه خوراک ده دا هغه مڼې دي دا هغه مالټې دي دا هغه کیلې دي دا هغه امرود دي دا هغه املوک دي دا هغه انګور او عنب دي دا هغه میوې دي رزقنا چې موږ ته راکړل سوې وې من قبل مخکې په دنیا کې و اتو به متشابهه او دوی ته به اتیان وسي دوی ته به راوړل سي متشابه میوې لکه په دنیا کې چې مڼې وې هلته به په جنت کې هم مڼې ورته ورکړل سي لکه په دنیا کې چې انګورو هغه انګور به دوی ته ورې ورکړل سي لکه په دنیا کې چې کیلې وې دا کیلې به دوی ته ورې ورکړل سي عین مشابه لکه څنګه چې په دنیا کې میوه وه هغه میوه به دوی ته په جنت کې ورکړل سي هدف به پکې دا حکمت د الله جل جلاله به پکې دا چې دوی له دا میوه چې له دا بلد و میوه سره خو بلد دی په دنیا کې خوند به یې نور خوند وي مګر رنګ به یې داسې وي لکه د دنیا د میوه خوند به یې بیا جلا خوند وي مګر قواره به یې داسې وي لکه د دنیا د کیلې او د دنیا د انګورو او د دنیا د انارو نو و اتو به دوی ته به اتیان وشي دوی ته به راتګ وشي په دا میوې سره متشابه میوې برابرې میوې لکه څرنګه چې په دنیا کې وې دغه رقم میوې به دوی ته ورکړل سي ولهم فیها ازواج مطهرة ولهم او د دوی دپاره به د دې جنتیانو لپاره به فیها په دا جنت کې ازواج ښځې وې مطهرة پاکې به وي پاکې به څه وړ وي نه به یې پزه بهیږي نه به خیره ورباندې معلومیږي نه به خیره نه وي نه به یې جامې خیره نه وي نه به یې کالي خیره نه وي نه به یې پزه بهیږي نه به کوم مشکل لري نه به حیض ورځي نه به نفاس ورځي پاکې ماکې صفا سوتره له هر مشکله خلاصې ښځې به او حورې به الله جل جلاله په جنت کې دوی ته ورکړي نو دوی ته چې ورکړي نو دا تشویش شو دلته اوس الله جل جلاله د مسلمانانو تشویش رفع کوي د مسلمانانو تشویش رفع کوي وهم فیها خالدون او دوی به په دا جنت کې څه شی وي همیشه به وي خالدون همیشه به وي وهم فیها او دوی به په دا جنت کې خالدون همیشه اوسي همیشه به ورې پاته کېږي نو ګورئ دا معنا چې له جنته به بیا سړی بیرته نه راوځي جنت ته چې الله جل جلاله ور داخل کړي بیا به بیرته نه ځین راوځي نو ګوره هلته خدای جل جلاله وویل وبشر او زیری ورکه الذین هغو کسانو ته آمنو چې دوی ایمان راوړی وعملوا الصالحات او دوی صالح عملونه کړي دي نو ګوره صالح عملونه نو دې چې دا معلومه سوه چې له ایمانه سره صالح عمل دا هم ضروري ده ته چې وار له واره جنت ته ورځې جنت ته ورځې او دوزخ په سترګو هم نه وینې او دغه د ارزو او خواهش ده نو څه وکه ایمان خو دې ده راوړی نیک عملونه هم کوه بیا به دوزخ په سترګو هم نه ووینې سیخ به جنت ته ځې مستقیم او که داسې و چې تا خالص ایمان راوړی و او بد عملونه دي کول کیدای شي ته اول دوزخ ته ولاړ سې ورې دې ګناه په اندازه باندې وسوځول سې او عذاب درکړل چې له هغه بعده به بیا جنت ته ولاړ سي او جنت کې به بیا همیشه او دوامداره او بیا به نه جین راوځي نو ګوره لږ عذاب هم بیخي ډېر ده بیخي کم عذاب هم بیخي ډېر ده د الله جل جلاله عذاب کوشش دې وسي چې خدای جل جلاله ته سړی په سپین مخ باندې ورسي او هغه خپل ګناهونه شاده پې لګیا ده دا پرېږدي الله جل جلاله ته توبه وکاږي ان الله یغفر الذنوب جمیعا بېشک الله جل جلاله ټول ګناهونه انسان ته وربخي که سړی توبه پې وکاږي نو ګورئ جنتیان سي وایي جنت ته ولاړ سي تفاسیرو لیکلي دي جنتیان سي جنت ته ولاړ سي نو هلته به څه وسي هلته به دوی په جنت کې داخل سي نو د دوی په زړونو کې به وایده سي یو مشکل ور پیدا کېږي چې دا خو ډېر خوندور ځای ده
دا خو ډېر خوندور ځای ده، خدای دې ونه کړي چې موږ له دې ځای چې بېرته پسې راوباسي او یا هم پسې واخلي. زړونه به یې پړېږي، بیا به یوه ملکه راسي د الله جل جلاله له طرفه، نو یو پسه به یې راوستی او په جنت کې به یې د جنتیانو تر مخه راونیسي، د جنتیانو تر مخ به یې راونیسي او حلال به یې کړي. نو وایي جنتیانو ته به ذبحه به یې کړي، حلال به یې کړي. نو وایي جنتیانو ته به مخ ور واړوي دا ملکه، او دا به ورته وایي ای جنتیانو تاسې پې پوه سواست تاسې دا څه شی و؟ دی به ورته وایي چې یا موږ نه یو پوه سوي، خدای جل جلاله عالم ده. نو وایي بیا به په جواب کې ورته ووایي دا ملکه چې دا د تاسې مرګ و او د تاسې وفات کېدل و، وفات کېدل مې ختم کړو، حلال مې کړو، د تاسې مرګ مې ختم کړو، نور به تاسې نه مرئ، دلته به مخلد یاست، په دې جنت کې به همیشه یاست. نو دلته په دغو آیتونو کې دلته اوس موږ او تاسې څه شی بیان کړو؟ د جنت عجیبه میوې هم بیان کړې او د جنت د حورو بیان هم وکړو، مګر داسې د جنت هغه لږ زیاته معرفي څه وړ ده، لږ به په جنت باندې وغږېږو په راتلونکي درس کې انشاءالله. بیا به وروسته د الله جل جلاله هغه مثال ته ورځو، هغه د مثال خبرې ته به ورځو، یا به د هغه هغه موضوع بیانو. نو د اوس لپاره دغومره بس ده، په جنت باندې به بیا لږ غږېږو. اوس دپاره دغومره بس ده. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.